له پاکستان سره د افغان سوداګرو د ستونزو په دوام دغه هیواد وړ شپه وخته د افغان سوداګرو په وړاندې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د دوستۍ په نوم دروازه د دوشنبې تر سهاره پورې د نامعلوم علت له مخې د سوداګریزو موټرو پر مخ تړلې وه. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بنا وایي چې پاکستان د افغان سوداګرۍ په وړاندې سیاسي چلند خپل کړی. بنا وایي د تازه میوې د لیږد پر مهال د نامعلوم علت له مخې د سپین بولدک د دروازې وقفه‌یي تړل کېدو او پر افغان توکو د مالیې لوړوالي په مارکیټونو کې د افغان محصولاتو اعتبار ته زیان رسولی. زموږ دپاره ډېر تاوان په دې کړی دی چې تېر کال د یوه موټر فرضاً هغه ټیکس 8,000 200 کېدلې. متاسفانه شش کال باید ووایي چې 2,42,000 څو کردارې کېږي. تازه میوه هغه شی ده چې په ډېر لږ مصارف چې پر ډېر سي قیمت یې دی نسي برداشتولی، هغه دی چې د مارکیټ سره رقابت نسي کولی. نوموړي وایي د ستونزې د هواري په موخه د افغان دولت له اخیستل سوو ګامونو سره ستونزه په بنسټیزه توګه نه ده هواره سوې. پر همدې مهال له جنوبي ولایتونو څخه د چابهار بندر له لارې د اسیا له یو شمېر هیوادونو سره د افغان محصولاتو په انتقال بوخت شرکتونه وایي چې د چابهار بندر له لارې له نړۍ سره په ځانګړې توګه له اسیایي هیوادونو سره سوداګري اسانه سوې ده. د چابهار د بندر لار نه امکان لري، یو د هندستان نسته کنه، عمان پکې دی، دوبای پکې جبل علي دی او چین هم موږ کوای شو کنه شپمنټ ورته ورکړو. پر یو هفته کې 2 ورځې موږ شپمنټ لرو کنه، په نواشوا ممبئی کې شپمنټ لرو، په 10 ورځې کې عمان کې شپمنټ لرو، 15 ورځې کې په چاینا کې شپمنټ لرو او هر 3 ورځې یو شپمنټ د جبل علي نه راځي چابهار ته. پاکستاني لوري د افغان سوداګرو په وړاندې د سته خنډونو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې، خو افغان دولت ویلي چې پر ګاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول پر پاکستان د سوداګریزې تکیې د کمولو لپاره یې هوایي دهلیزونه پرانیستي او غواړي د چابهار په ګډون د نړۍ مارکیټونو ته یو شمېر نورې فرعي لارې هم پیدا کړي.